سلامونه خو دوستانو هیله ده چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او دا مهال به ګورئ AFG ټیبز یوټیوب چینل. که درنو دوستانو تاسو لپاره مې نن د پریمایز بند اکاونټ د خلاصولو طریقه راوړې ده چې موږ څنګه کولی شو د پریمایز بند اکاونټ چې موږ ته یې بند کړی وي نو هغه اکاونټ بیرته خلاص کړو. دوستانو دغه زما پریمایز اکاونټ دی دغه بند شوی دی تقریبا تر 900 زیاتې افغانۍ هم پکې اوس مهال بند شوی دی د پریمایز له لورې. نو موږ څنګه کولی شو چې دغه پریمایز اکاونټ خلاص کړو. د دې لپاره به دوستانو تاسو ته مکمله ویډیو کې ټوله طریقه در راښیم. تاسو تر ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو تاسو به لومړی راشئ خپل پریمایز به راخلاص کړئ. پریمایز چې کله راخلاص کړئ تاسو ته به داسې صفحه راشي. دوستانو تاسو کتلی شئ اکاونټ چې دی یعنې بند شوی دی. نو اوس موږ راځو دلته دوستانو په دغه سور خط دوستانو تاسو کوم وینئ د support@premize.com په دغه باندې کلیک کوو. موږ به ډایرکټ خپل ایمیل ته راولي. موږ دلته دوستانو اوس دوی ته یو ایمیل کوو. دلته راځو دوستانو خپل لومړي دې ځای کې به تاسو خپل لومړی هغه ایمیل دا ځای کې به هغه ایمیل تاسو ورکئ چې کوم ایمیل باندې تاسو اکاونټ فعال کړی دی. اوس په هغه ایمیل باندې خراب شوی دی هغه ایمیل به ورکئ چې کوم باندې مو خلاص و. دغه سبجیکټ دوستانو دلته یوه لیکنه ده. دغه لیکنه ستاسو ته په ډسکریپشن کې درکوم. دغه لیکنه ده دوستانو دغه تاسو ته په ډسکریپشن کې درکم. هغه تاسو څخه کپي کوئ یا کمنټ کې هم لیدلی شئ. دغه د زما چې کوم جیمیل ورکړی دغه ځای کې به تاسو خپل جیمیل ورکړئ. دغه لیکنې کې چې زما کوم جیمیل دوستانو وینئ دغه جیمیل په ځای به تاسو خپل هغه جیمیل ورکړئ چې کوم جیمیل تاسو پریمایز ته ورکړی او اوس خراب شوی دی اکاونټ. او بیا به راشئ دغه ځای کې به کلیک وکړئ. دوستانو تاسو به یو سکرین شاټ له هغه صفحې څخه واخلئ تاسو ته چې پریمایز راخلاص کړئ هغه څخه به یو سکرین شاټ ترې واخلئ. دغه ځای څخه به دوستانو دغه سکرین شاټ ما هم هیڅ دی تاسو به هم داسې یو سکرین شاټ ترې واخلئ او دغه به بس په دا سینډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه به سینډ شي. دغه ځای څخه به تاسو یو سکرین شاټ اخلئ. دغه صفحه وینئ له دې څخه بیا به تاسو خپل جیمیل راخلاص کړئ دوستانو او دلته به وګورئ چې تاسو ایمیل چې دی هغه ترسره شوی دی او که نه. زه راځم دغلته خپل تاسو دوستانو لیدلی شئ دغه سپورټ زما ایمیل چې دی دوی ته شوی دی او دوی ما ته جواب هم راکړی و. ما مخکې هم دوی ته ایمیلونه کړي وو دلته ما ته جواب هم راکړی و. دوستانو تاسو کتلی شئ چې زما ایمیل دلته شوی دی. که تاسو ایمیل دلته نه ښایي نو تاسو بیا یو ځل ریفریش کړئ تاسو ایمیل به ورته وشي. زما ډېر ایمیلونه ورته کړي وو نو دوی دلته بیا ما ته تاسو کتلی شئ دغه ځای کې جواب هم راکړی دی. ما ته ویلي وایي تاسو سرغړونه کړې ده د پریمایز دا قانون خلاف مو کړی دی او ما ورته ریپلی هم کړی دی. ما ورته لیکلي دي ما ترې بخښنه وغوښته ما ویل ما ته بیرته اکاونټ خلاص کړئ. نو تاسو هم کولی شئ په همدغه طریقه باندې دوی ته اپلای وکړئ تر څو ستاسو اکاونټ چې دی هغه در خلاص کړي. نو دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه که ویډیو مو ښه وي در سره لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو به چې زه راځم د الله په امان که کومه غوښتنه لرئ